چې د مازیګر د مونږ ډېر فضیلت دی. ملګرو دا درته وایم چې مازیګر مونږ د وخته کوئ. یو تبلیغي ملګري ما ته قصه کوله، ډېر سخت خفه شوم. ویل موږ د بنو طرف ته تللي، تشکیل زموږ شو، مازیګر مونږ خلکو نه کوو. وایي ما ویل چې لکه مازیګر مونږ نه کوي، وایي موږ مذهبیان یو. دی به دا به ته بیا ویم چې دا د مذهبي معنا دا خلکو څه معما جوړه کړې ده. موږ اوس بې مذهبه نه یو، موږ مسلمانان، اسلام زموږ مذهب دی. چې درې په وخت پاتې شو او نور بالکل زیړ شو، د مازیګر مونځ یې وکړو. نو ای زما ورونو دا خبره یاده ساتئ چې زموږ نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي هغه منافقان دي چې د مازیګر مونځ نه کوي جنور زیړ شي ټک ټکې مونځ کوي، ټونګاري وي. نبی رسول الله مونږ د وخته کړی دی، تفسیری په خپل ځای کې دی، خو یو ډېره واضحه خبره کړې ده چې دومره د وخته د مازیګر مونځ کړی دی چې صحابه مونږ به د مازیګر مونځ وکړو. موږ به د مدینې د اطرافو نه راغلي وو، هلته به لاړو او رالو، نور به اوچت ولاړو. او په حدیث کې دا هم راځي چې د مازیګر مانځه نه وروسته به موږ او حلال کو، هغه به موږ ټوټې کو او بیا به موږ پوخ کو، نور به اوچت. او نبی علیہ السلام د مازیګر مانځه باره کې ویلي دي من صلی البردین دخل الجنه. اے خلکو د سار او د مازیګر مونځ چې چا وکړه دا به جنت ته ځي. او بله وجه دا ده چې د مازیګر مونځ څوک ضایع کوي، د هغې باره کې سخت وعید دی. امام بخاري په خپل کتاب کې دا حدیث راوړی دی، من فاتته صلاة العصر فکأنما وتر اهله وماله. چې د چانه د مازیګر مونځ قضا شو، دا داسې تباه شو لکه بچي او ښځې هم ته چا ویوړلې او مال هم ته چا ویوړ. الله دې داسې حالات په چا نه راولي. که په تمام صوبه کې داسې ظلم وشو، اخبارونه به هم ډکې، مظاهرې به کېږي چې پلاني کور باندې غله رال، ښځې، ماشومان، پیسې، صندوقونه هر څه ویوړل. او زموږ نبي دا ویلي دي چې دا مثال د هغه چا دی چې څوک د مازیګر مونځ قضا کوي. دیو جنا زما ملګرو، ګوره دا ظلم د ډېر ډریوران د مازیګر مونځ نه کوي، وایي زه اډې ته ځان رسوم. ډېر زمینداران د مازیګر مونځ نه کوي، شوتل یې به بانګ را باندې وایي. د مازیګر مونځ کله کله کرکټیان هم نه کوي، ځکه دا خو څه کافر نه دي. تاسو وګورئ زموږ کور نشته دې ځای کې چې د میچونو ورځې راشي په 12 بجې راځي، نه د مازیګر مونځ کوي او نه د ماسپښین مونځ کوي او دغه چغې وایي. نو دې وجه نه زما ورونو دا ډېر، بلکې حدیث کې راځي کفر نه کول، مونځ نه کول کفر دی، کفر. نو یاد دې